لږ پکې زړه مې شوی کرار چېرته داسې یو ځای وای داسې یو ځای وای مزیدار چېرته ډېر ښه او چې ستا په درد و غم یې زړه وژاړي چې ستا په درد او غم یې زړه وجاړي چې ستا په درد و غم یې زړه وژاړي کوم دی اشنا یا داسې یار چېرته واو چې حمزه بابا لږه رباب هم زده و رباب یې هم غږولو لو چې دی وبلم خو په خپله په نه یې لیدلی ډېر په زربوډۍ کې ورسره میلو شو دی بوډا شوی و موږ د دغو خبرو توان هم نه لرلو چې ده سره کړی وای خو بس محفل کې بینو خپله خو هم رباب شوق کوې که نه لږه اورېدل و یا مطلب اورېدل څه چې بیخي ورته ټینګېدی نه شم دی چې غږېږي په ما باندې پیریان راځي سکون زما نزي د زړه قرار زما نزي سکون زما نزي د زړه قرار زما نزي وزه اوښکو پې جرګه شی ګنیار زما نزي سلامونه نیکې هیلې و ډېر احترامات قدرمندو کتونکو سمره فریده یم الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ خوشحال وئ او د خپل ژوند نه خوندونه او مزې اخلئ ډېر قدرمن قدردان د ضلع خیبر مشهور و مقبول شاعر محترم فیروز اوتر فریدی صاحب را سره یو ځلې بیا ناسته کوي نن خو مونږ خصوصي مېلمه دی مونږ په انګازي ټي وي سټوډیو کې سره ناست یو نو راځئ چې د ټولو نه مخکې په شریکه باندې فیروز اوتر افریدي صاحب ته ستړي مه شي او په خیرالي م ویو د نه به شعرونه م اورو وایي ده سره څو خبرې م کوو ټولو نه مخکې دا مشره په پروګرام کې ستړي مه شي او په خیرالي یې ډېره مننه ډېره مهرباني خوشحال ده وي اباد ده وي دا شپه چې تیره شي بیا لږه مریم هغه وي که نه خو تا ته پته چې بیګا په ډېر ناوخت راغلي شاه عزیز ارمان صاحب د پروګرام نه بلکل نو څنګه یې ژوند وخت ساعت صحت څه وې یاره اوس خلا چې ښه شوم په د یخنۍ کې ډېر کمزوری وم او په ځوان انډورېدم چې لاړې خو ژمی مې بلکل په کوټه کې دننه تېر کړو اوس ته خیره سره ښه یم بیا د مشاعرو دا لوټه پالونه راوځم کېنم اوس کېږم ورسره په خپله علاقه کې کومې ادبي غونډې سره ته تګ راتګ کوې یا مطلب دی چې کوم ملګري داسې چې تا زړه غواړي چې دو سره ته کښېنې او ناسته یې ورسره وکړي نو خلا چې ملګري خو به داسې ورته وایم چې ما د زړه پورې ملګری سایل و چې زه به یې نه په کلي کې پرېښوم نه هغه خو ځان سره بې به وم چې دواړه به درومو بل چاته به یې نه ویل اوس داسې ملګري راغلي دي چې که چېرته په مشاعره کې لمبر په ټیم ورنه کړم خپه وخت ته نه ګوري ولمانو ته نه ګوري نو بس په نس خبره خفګانونه کې مونږ لا پکار دي چې مونږ منځه خفګانونه وباسو او مینه محبت سره را مخې ته کړو په دا باندې مونږ شعر شاعري هم ډېرېږي او تیزېږي او محفل یې ښکلې کېږي او ابادېږي او که یا یې ونه مخړی او بل له بل نه مخړی او چې داسې لږ تېلی شي بیا نورې بړدوزې هم پسې ولې نو دا ادبي مینه نه و په کار دی چې شاعران ادیبان د عام خلکو نه لږه مطلب شعور زیات ولري که نه پوهه زیاته ولري که نه او خلک یې هم داسې ګڼي چې دا د مونږ نه پوه دي د قام سترګې خلک ګڼي خو بیا مونږ هغه قام سترګو مرګو ته نه ګورو همغسې عام خلکو غوندې جګړې او شورونه او مراورتوب هم نه دی په کار مونږ اکثر له ګورو چې په دغه ادبي حلقو کې چې کومې ادبي حلقې دي یعنې شاعران ادیبان دي په دغو کې د عام خلکو نه ته یقین وکړه چې اختلاف تعصب کس کینه دا ډېر زیات دی څه وجه نو بس دا وجه ده برداشت نشو کولی یو بل برداشت کولی نشو برداشت کولی ګوره ما خو ورته وایي چې که په چا دا تنقید خو نه دی خو ملګری چې یو شی خراب وي او یو ټکی ورسره تا بدل کړو تا سره نه مني کله چې بس هر سړی څلور پنځه غزل ولیکي ورسره اوستا شي بیا نورو له اصلاحګانې شروع کړي که ځان یو ځای ته خو ورسوه ځان ته ځان جوړ که هغه نه پس بیا استادی که او اصلاحګانې که او ځان شاګردان هم پیدا وه او کی به ورسره لګیا وي خو اول کې شي که نه سړی سټوډنټ یې پکار وي چې څه زده کړي ډېر ښه ډېر ښه تاسو چېرته د حمزه بابا سره ناسته شوی داسې چېرته محفل راغلی ډېره ورسره شوي وټونه یې وو هغه وخت کې موږ داسې وو چې موږ یې په شمار کې نه راوستو خو په ډله کې ناست وو جرګې وټونه یې وو که داسې انتخابات عام انتخابات نه نه جرګې وټونه یې وو خیبر صاحب و دا یې وو لوګی و دا ډېر شاعران سره راغونډ شو پاسې په هوټل کې یوه قهوه راوغوښته
خو څه بدلون یې پکې را نه وسو. ته وې؟ زه پکې ناست وم خو دا محفلې سره منع کړو، خو بیا یې پکې دا رد و بدل را نه وستلو. ما خیبر صاحب چې و جنرال سکتر پاتې شو، حمزه بابا چې و دا سرپرست اعلی و، ناظر استاد چې و دا صدر و. بس هماغسې په خپلو ودو سره پرېښول کو هوا وڅښل. هغو ډېره ښکلې مینه وه، هغه یو بل پسې نه ګڼېدل. ډېر ښه. او موږ غټ مجلس دا دی چې یو نه یو پسې خو ګڼېږو، غیبت کوو، کمای کوو، کمای کوو. داسې کوم محفل راغلی تا په دغه ادبي وختونو کې چې په مشاعره کې ورسره ناست وي یا ورسره غزل دې ویلی وي یا یې تا اورېدلی وي حمزه بابا سره؟ حمزه بابا سره ما دوې درې مشاعرې کړي. یوه مې ورسره هغه د اسیر په ځای کې کړې، نعمت الله اسیر په ځای کې. ما لا په خپله داد را کړی دی، دی صدر و. صحیح ده. او دا غزل مې وویلو چې زه تصور چې د اشنا ویوړمه لکه ایرې باد په سرا ویوړمه. واه. او پکې دا شعر و په دا یې داد را کړو چې ځان رانه ورک چاته ووایم چې چا ویوړمه. تا وخندلي ما نه ځان ورک شوی، تا وخندلي ما نه ځان ورک شوی، و چاته ووایم چې چا ویوړمه. او په دا یې غږ را وکړو چې دا شعر بیا وایه. نو بابا صاحب ډېر غوږ نیولی سړی و، یوه خبره به یې پالتو نه کړه چې شاعر به سټیج ته ودرېدو، ده په مخکې سترګې وې ښه و، او کمزوری شعر به یې کاته و، فکر به پکې وړی و. نو حمزه بابا سره مو مشاعرې کړي لنډې خوانه کې. بېرته هغه کې په سربند کې د ده یو شاګرد و، هسې هغه ملګری اوس ما خیال دی چې مړ شوی دی. نو هغه په حجره کې هسې تنګه حجره یې وه، او کلندر مومند و پکې، شمس و پکې، حمزه بابا و پکې، مراد و پکې، دا دلاور سیلاب د موږ ټول موجود کنی. یو ټیم کې خو ته ځواني کې وزیم چې ښه پوره په ځوانۍ کې لاری مشالله له ډریور وم که یې راغلي وو، خو ګبراوېدم به ډېر د دباو وي که نه ډېر زیات و. داسې کاغذونه به مو ګړبل چاته ډزاوې تله. و کې صاحب هم ورسره، اینه به ژوندی اوس ته پوښتنه کړی شي په دا کې صاحب هم ورسره، موکادار هم و. او تر صاحب داسې اورو چې حمزه بابا لږه رباب هم زده و، رباب یې هم غږولو. را چې دی و بلوم خو په خپله په نه یې لیدلی، ډېر په زربوډۍ کې ورسره میلو شو، دی بوډا شوی و. موږ د دغو خبرو توان هم نه لرلو چې ده سره کړی وای، خو بس محفل کې بې نو خپله خو هم رباب شوق کوې که نه لږه اورېدل و یا مطلب اورېدل څه چې بیخي ورته ټینګېدی نه شم، دی چې غږېږي په ما باندې پیریان راځي. رباب خو مې ډېر خوښ دی په موسیقۍ. تاسو کلمونه تقریبا د نن نه که وګورو نو تقریبا 10-15 کاله مخکې باغیرم استاد و، ډېر زیات ښه په ډېرو ښه ترنمونو په ترسونو باندې موسیقي سره ویلي. هغه ټیم کې چې تا خپل کلمونه واورېدل، ته ورته هملته ناست وې که نه چا نه واورېدل یا چا یې ته وویل، نو څه دې محسوس کړ؟ نو کوشش خو همدا و چې په وطن کې به و، په هر ځای کې به دا سوریان و که نه، نو ورته خو دا ډارسن او سوزوکي هم نه و، بس سړک به ونیو پیاده به روان و، که 12 به ور ورسېدو که یې ویله، خو ګنټه دوی به مر سره تېرې کړې او مجلس به مو اورېدو. ډېر هم خوښ و، شاعر سړي مجلس واخلي او ویم پکې ډېر ښه و. باغیرم استاد خو ډېر ښه شیونه هم ویلي، ډېر ښکلي شیونه ویلي. او بس دا و چې باغیرم استاد به کله کله غلطېدو که نه، سر به یې و هغه به یې بل راونیو. نو باغیرم استاد زمونږ خلکو خوښالو، خوښولو چې دی به راغی که نه، نو صبۍ پرې به همدغه ورته وي چې ما بس کوه ته یو شی بل و او بل و، سور پکې و. نو هغه خلکو خوښالو. د هغه نه وړاندې و چې و دا د غرونو علاقې و، د کرامنې و که د هر ځای شکر به یې ورته ویل په دواړو سترګو ړوند و. او به رباغ وګل خو ډېر زخمي رباب یې غږالو چې د به رباغ وګل و زړه به داسې ورسره ژړل. او بس ډېرې رباعیې هم د خسرو د خاطر بېرته د نورو شاعرانو زده کړې وې ویلې وې. صحیح. او تر صاحب ناظر صاحب طرف ته راځو، دغو سره هم کوم ملاقات شوی او سره ناست یو، یا مطلب څه غزل هم ترې نه اصلاح کړي یا څه داسې یوه کیسه خبره را سره شریکه کړه؟
د ناظر استاد باره کې ناظر استاد خو داسې و چې زه څرنګې شاعرۍ ته راووتم نو چا راته و چې د یو روسین سایل شعرونه لیکي په سند مرپورخاست کې ورسره میلاو شوم ومې لید هوټل کې ناست و پېژانده خو مې خو خبرې مې ورسره یا روسین سایل نو بس ورغلم داسې غلی په څنګ کې کېناستم ما ورته وویل سایل صاحب ښه یې وایي چې ښه یم ما چای به وڅښې وایي چې خو وبې څو کار غواړې نو ما چې چای مې راوغوښتې او چین سره وڅښلې نو بیا ما ورته وویل چې روسین سایل صاحب زه هم داسې کرښې مرخې لیکم چې څه خبرې صحیح به وي که نه وي نو راته کېږي تر واخله که نه کاپی دی ما چې کاپی را سره نشته وایي چې نو څه شی دی سره چې کاپی نشته ما چې زه یې په یاد ویم شاباش دا خو د حافظه ښه وایي داسې وه چې بس کوم ترتیب په ما لیکلي و نه بغیر مم نه مخ ترتیب په ما شعر مې ویلو نو بیا هغه مهرباني وه ملګري وکړه ویې چې اوتر صاحب زما نن شعري نندر کې شته دی وبه م لیکي خو دا یو کار وکړه چې ته یوه کاپی واخله او یو کلم واخله خو دا په جوب کې ګرځوه سمر غوندې سړی ورته میلاو شي ورته وایي چې مړه دا غزل راله ولیکه دا شی به نه ورکي ته سبا ورته لری وجنګله مړ شوې د تا نه خو هر څه پاتې شول د تا خو هېڅ ثبوت پاتې تعلیم خو بیخي نشته بیخي مې نشته نو بس همغسې ټوکې مې شوري کړې او خلا چې اوس دغې لار راغلم چې کله کله خپل شی په خپله هم ولیکم رانه ورکېږي ضایع کېږي رانه نه نو دا د سایل استاد او د ناظر استاد برکت دی چې ناظر استاد هم راته ویلي و چې که نن ته بیا ناظر استاد له سایل صاحب راوستې سایل صاحب راته وویل چې دې ته دغسې استاد دی مونږ هم خاطر صاحبن ته اصلاح کړې خیبر صاحبن ته کړې نو زه چې یکه راغلم بس د په انتظار وم چې ورغلم ما په غږ نه شو خپل واړګي کې و باقاعده په خپل ټیم راکوزېدو نو ما په غږ نه شو کړی نو دی پوه سړی و لرې نه راوکتل راته کېږي چې که شعر سره راوړه چې له اصلاح کړم نو زه یې زړور کړم ورته مو چې استاد دا شی مې لیکلی وبې ویل نو بیا چې غزل یې وکتو خوښ شو چې خوښ شو ما ته کېږي چې خیر سره یاد دې ته نه دی چې کوم غزل مې ورته دا ویلی و چې اواز مې پرې نه یې زه پوهېږم نه ښه کېږم چې اواز مې پرې نه یې ولې مرم نه پاتې کېږم چې اواز مې پرې نه یې نو ده هغه غزل خوښ شو نو ما ته مخې سره کي وایي چې تعلیم دې څومره دی ما چې تعلیم خو مې استاد ته لږ هم نشته او چې بیا ما چې سره یو 15 شپې مې چې سکول له تللی نو داسې یې ټنډې له ټاس ورکړو چې ما خو ویل چې ما سایل سره ډېر وخت خواري وکړه خو پوړی نه بدلوي په ما کې لګیا دی و د تا نه متمه پیدا شو او چې پیدا مې شوه دا غټه خبره پکې راغله چې تعلیم نه نشته نو ما ورته وویل چې استاد څه له بې تعلیمه سړی شاعري نشي کړی وایي چې کړی شي خو یو سختۍ په ټکو راځي چې په دا باندې بې تعلیمه سړی په ډېر سختۍ سره واوړي نو بس ما ته پته نشته چې په پاټک په وخت یم که اوس یم په دې لغواړه کې ولاړ یم خو خبره دا وي چې دا د استاد خبرې او ما په ټول عمر ورسره یوه کږه خبره نه و کړې بس چاینک راخل او پیاله ورته اچوه بیا ډېر وخت وې راغلی ډېر وخت کلونه واته کاله مې ورسره داسې تېر کړي چې سره ته تللی نه پرس او بهیر اڅامه د ده نه بیا مازدیګر ګرځم و دم دره مینه کړه چې ما ته یې اوتر غږ نه یې کړی ما ته بیا اوتر صاحب ډېر خبرې مې سره روانې وي ډېر وخت پسه مې سره ناست یو مونږ کتونکي اورېدونکي اکثر له دغه خبره کوي چې پیروز اوتر صاحب له ویر شه او یخنه مرکه وکړه تا اورېدونکي هم دومره ډېر دي مونږ په پیج باندې خدای پاک دوم لري ما او تا هم خدای پاک ورته لري نو څه نه اورو ځکه چې خبرې مې سره ډېرې وکړې او خبرې مې سره ډېرې روانې وي ځکه چې په خبرو سره مونږ مړېږو نه او چې مونږ نه مړېږو نو ما وایي تا کتونکي اورېدونکي هم پرې نه مړېږي نو څه نه اورو یو کلام دوه را باندې را پیرزو کړه د غزل مطلب ارشاد چې لږ پکې زړه مې شوی قرار چیرته لږ پکې زړه مې شوی قرار چیرته لږ پکې زړه مې شوی قرار چیرته داسې یو ځای وای مزیدار چیرته واه بیا یې وایه ډېر ښه یار لږ پکې زړه مې شوی قرار چیرته داسې یو ځای وای مزیدار چیرته ډېر ښه او چې ستا په درد و غم یې زړه وژاړي
چې ستا په درد او غم یې زړه وجاړي چې ستا په درد او غم یې زړه زړه وژاړي کوم دی اشنا یا داسې یار چیرته واه یاره دام بیا وایه ډېر ښه چې ستا چې ستا په درد او غم یې چې ستا په درد او غم یې زړه وژاړي کوم دی اشنا یا داسې یار چیرته ډېر ښه شعر دی ډېر ښه شعر دی او عشقه دا لاره خو سارا ته تلي عشقه دا لاره خو صحرا ته تلي عشقه دا لاره خو سارا ته تلي و چېرته مې بیایي زما کار چېرته واه ډېر ښه شعر دی او دومره وفا وکړه چې ویې ستایم دومره وفا وکړه چې ویې ستایم دومره وفا وکړه چې ویې ستایم په واړه عمر کې آوار چیرته واه یاره دم بیا وایه ډېر ښه دومره وفا وکړه دومره وفا وکړه چې ویې ستایم دومره وفا وکړه چې ویې ستایم په واړه عمر کې آوار چیرته ډېر ښه او ای زما زړه په داسې ځای کې خوښ وي ای زما زړه په داسې ځای کې خوښ وي ای زما زړه په داسې ځای کې خوښ وي چې سرې لمبې وي وانګار چیرته واه ډېر ښکلی او مقتادو چې جیر شاه اوتر د غره په ډډ کې کله جوړ کړو اوتر د غره په ډډ کې کله جوړ کړو اوتر د غره په ډډ کې کله جوړ کړو او یاره ګورګورې شته انار چیرته واه اوتر سه ډېر خوندور و ډېر ښکلی بیخي نوی تازه فرش کلام ډېر ښه نوره مې نه څه اورو بلا غمونه بلا خبرې بلا غمونه بلا خبرې بلا غمونه بلا خبرې او چېرته به لاړ شم چېرته ته لرې بیا یې وایه بلا غمونه بلا خبرې چېرته ته لاړ شم چېرته به لاړ شم چېرته ته لرې ډېر ښه او اوس به منزل ته څه ورسېږم اوس به منزل ته څه ورسېږم وخت مې بیاتې کړې دواړې وزرې واه بیا یې وایه ډېر ښه اوس په منزل ته څه ورسېږم وخت مې بیاتې کړې دواړې وزرې ډېر ښه شعر دی ډېر ښه او دننه زړه مې پر را جوړېږي دننه زړه مې پرې را جوړېږي د ستا خبرې لکه شکرې ډېر ښکلی او د خیبر رنګ دی د خیبر وسن د خیبر رنګ دی د خیبر وسن دا خړ غرونه تورې ګورګورې واه یاره بیا یې وایه ډېر ښه شعر دی د خیبر رنګ دی د خیبر وسن دا خړ غرونه خړې ګورګورې ډېر ښه او پریدی لاړو تالا والا شو اپریدی لاړو تالا والا شو نه یې بیرغ شته نه یې لښکرې واه بیا یې وایه شعر بیا وایه اپریدی لاړو تالا والا شو نه یې بیرغ شته نه یې لښکرې ډېر ښه اوتر ښکلي په خوشحالېږي اوتر ښکلي په خوشحالېږي او غمونه مه کړه لیکه سندرې واه ډېر ښه اوتر صاحب ډېر مزېدار ډېر عمر مې تېر کړو په ډیپټۍ کې خدایه ټول عمر مې تېر کړو په ډیپټۍ کې او یوه ورځ خوشحالي نشته په چوټۍ کې واه بیا یې وایه ډېر ښه خدایه ټول عمر مې تېر کړو په ډیپټۍ کې یوه ورځ خوشحالي نشته په چوټۍ کې ډېر ښه و د پښو په سر سړی کمزوری کېږي او ګوره ډېر ناستی به نه کې پټاټېږي ډېر ښه بیا وایه ډېر ښه د پښو په سر سړی کمزوری کېږي ګوره ډېر ناستی به نه کړي پټاټېږي ډېر ښه په حجره کې خلک نشته ما یې ګوره په حجره کې خلک نشته ما یې ګوره کلي هر سړی اوس ناست وي په اټۍ کې واه ډېر ښه
ډیره مننه او تر صاحب وخت راکولو یو جهان مننه. الله پاک دې آباد او خوشحاله لره. خدای پاک دې بیا راواله امین کې او ان شاء الله الله پاک دې له ژوند ډیر کی. مونږ د کتونکو اوریدونکو نه بیا هم دغه یو اپیل کوو چې کچېرې په تاسو کې وزداره خلک وي نو او تر صاحب سره کور والا یو ځلې بیا ولګو ځکه چې د عمر داسې دی چې تاسو ته دوا چې کوي نو ان شاء الله الله پاک یې مرنګ ساتي.